بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو، د ایلجی د فول اتومات د کالاشويي د ماشین استفاده کول به نن تاسو ته در وښیم. په دغو چپ لاس خوا کې چې وینئ دغه ځای دا برکش کړئ او دلته به پوډر واچوئ. دغه ځای کې چې ما مخکې نه پوډر ورته اچولی دی، او په دغه ځای کې تاسو کړلی شئ چې یو رقم مایع مواد رسي چې هغه کالي نرموي، او دلته نوشته دي چې په انګلیسي سافټنر یعنی نرمونکی یا کالي چې نرموي هغه مایع تاسو کړلی شئ دلته واچوئ. دا بیرته بند کړئ او دلته دغه تکمه به ووایئ چې په دو باندې د لګېدلو او د ګلېدو علامه ده. دا به ووایئ. ماشین مو اوس ولګېدله. ماشین چې ولګېدله پس دغه به دغه د رادیو غوندې ګوټک چې دی دا به تاووئ او دلته هر پروګرام چې غواړئ هر پروګرام به په دغه باندې انتخابوئ. فعلا په کاټن باندې دی، کاټن یعنی نخی کالی، او سطح هم درته نه دی معلوم. د دو سطح بیا وروسته معلومي کله چې تاسو کاټن انتخاب کړئ او دلته د شروع تکمه ووایئ. شروع تکمه یا پلی تکمه چې ووایئ بیا دلته اول وزن کې وي، کالی وزن کې وي، کالی تیلی چې وزن یې څومره دی، او دغه په اساس باندې بیا تاسو ته وخت درښیي چې دا تقریبا د 1.5 ساعت نه کم نه ښیي. 1.5 ساعت نه کم وخت کې کالي نه مینځي. زه فعلا براشو ډېر دغه پروګرام انتخاب کوم چې نوشته دی کویک 30 یا 10 دقیقې، ډېر زر په 10 دقیقو کې چې مینځي. او 10 دقیقې دا کړلی شي. دلته بیا نور غلی نور انتخابونه لري چې کړلی چې انتخاب کړئ. اوس فعلا دلته د درجه حرارت دغه د اوبو ښیي چې 20 درجې په 20 درجو اوبو کې پرېمینځي. موږ یې نه مثلا 10 40 دا د 40 درجو نه لوړ کښېنه، مثلا 80 درجې هم شته دي، 95 درجې هم شته دي، خو دا د 40 درجو نه لوړ نشي انتخابولی په دغه پروګرام کې، په کویک 30 پروګرام کې. فقط کولد 20 10 او 40 د 40 انتخابوم. د اوبو د درجه د حرارت د انتخابولو په اساس باندې او د چې څومره تیز تاو شي د دو انتخابولو په اساس باندې د تاسو وخت هم تغییر کو. دلته سپین چې تاووي څومره تیز تاو شي، ورو تاو شي یا تیز تاو شي. فعلا 800 دوره په ثانیه کې تاویږي. 800 دوره. زه مثلا انتخابوم لوړ 1000 1200 1400. ښه، دغه درې علامې چې دي، د علامه چې ده کله چې دا علامه ګلو روښانه کیږي دا تاسو ته ښیي چې فعلا مینځي، او دا علامه چې ده دا علامه اوکشوي، کالي اوکشوي، او دا علامه چې ده دا علامه بیا د نکسیزلو ده چې اوبه یې بیخي تقریبا وچې وي، خو 100% نه وچې وي، فقط اوبه یې نکسیزي او تقریبا 80% وچ وي چې بیا به یې پس دغه نه روباسئ کالي او په تناو به یې واروئ. اوس فعلا نور ټول تنظیم شو. خلاص اوس به پلی تکمه یا د شروع تکمه یا د چلاندولو تکمه به یې ویو. فعلا او دغه علامه چې دلته رسي دا علامه ده چې ستیور د دروازه چې د ماشین ده دا قلف شوله، او دا بل علامه چې ده کړلی شي تاسو تر اوسه پورې کړلی شئ چې نور کالي ورته اضافه کړئ. کله چې نور کالي اضافه کوله دغه اډ آیټم به وایي
ادوینتم هم چو ویلا او ور خلاصی کلفی خلاصی دوره او کلشه چه نور کالی ورته اضافه که ماشین تا فعلا د مینزلو علامه گل روخانکی یعنی فعلا مینزلو په هغه کې ده حالت کې ده فعلا خدای پامان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته